سلامونه نیکی هیلې دوستانو. که په عام او ساده اصطلاح ووایم د ټګۍ برګۍ پلور د ګټې په ځای تاوان رسوي. د مثال په ډول د عینکو یو جوړونکي خپل زوی ته د پلور یا د خرڅلاو درس ورکاوه. ورته یې وویل کله چې کوم څوک دکان ته راغی پرېږده چې لومړی کیني او بیا ورته عینکې جوړې کړه. وروسته په تکتیکي ډول یې ستاینه وکړه او ورته ووایه چې عینکې ورسره ډېرې ښې برېښي. که چیرې خوښ معلومېده نو په ډېر ارام او مؤدبانه ډول ورته ووایه $10. که بیا هم خوښ معلومېده نو ورته ووایه چې له لینزونو یا ښیښو پرته. که چیرې د لینزونو د بیې پوښتنه وکړه ورته ووایه $10 دا هم کېږي. او که بیا هم خوښ و نو د یوه دانه کلمه ورته اضافه کړه. یو ځوان هلک په دفتر کې په دروغو کې ګیر راغی او سوپروایزر ورته وویل زویه پوهېږي هغه کسان چې په دې اداره کې دروغ وایي څه ورسره کېږي؟ هلک وویل او ښاغلیه هغوی د خرڅلاو څانګې ته استول کېږي. په نړۍ کې هیڅ کمپنۍ له خرڅلاو پرته نشي جوړېدی. آیا خرڅلاو ته د یو اړین شیطان او که د شریفانه مسلک په سترګه کتل کېږي؟ ځینې کسان پلورونکو ته د ځان خدمت یا درغلګر موجود په سترګه ګوري. د خرڅلاو ځینې کړنې له شرمه ډکې او ناخوښې وي، په داسې حال کې چې نور یې بیا عالي او ګټورې وي. خرڅلاو د نورو د قانع کولو پروسه ده. زه په نړۍ کې داسې څه نه وینم چې د قناعت ورکولو ځواک پرته دې ترلاسه شي، که دا پیسې وي، ملګرتیا وي او یا بل څه. د ژوند او خرڅلاو د اخلاقو ترمنځ توپیر نشته. په حقیقت کې په تجارت کې هر سړی د مسؤلیت او مکلفیت لري چې له غیر اخلاقي او ناوړه کړنو څخه ځان وساتي. په خرڅلاو کې اخلاق ځکه ډېر مهم دي چې ټول انسانان په ځای او هر وخت کې یو بل سره راکړه ورکړه کوي. اړینه نه ده چې یو پلورونکی دی د غیر اخلاقي چلند، ماده پرستۍ او حرص له لارې ځان بریالی یا شتمن کړي. له بده مرغه هغه پلورونکي یا دکانداران یا کاروباریان چې اخلاقي ارزښتونه نه پالي فشار ته سر ټیټوي او د لنډ خیز لپاره لنډې منډې وهي. دا ډول کسان خپل ځان، ادارې، کورنۍ او د مسلک نوم او باور ته زیان رسوي. دا ډول کسان لنډمهاله ګټو او امتیازاتو ته لومړیتوب ورکوي، خو اخلاقي مسلکي پلورونکي لومړی رښتینولۍ ته ځان پابند بولي او بیا په دویم قدم کې د ګټې په هڅه کې وي. د دې ډول کسانو لومړیتوبونه واضح دي. هغوی خپله رښتینولي او صداقت په پیسو نه پلوري. لکه څرنګه چې یو ښه ډاکټر ټولنې ته د خدمت له لارې پیسې ګټي، یو غوره مسلکي هم ټولنې ته خدمت او هم د ځان لپاره ګټه په پام کې نیسي. ناروغ ته د درملو ورکول انساني عمل دی، خو د درملو د پلور لپاره د خلکو ناروغه کول بیا یو غیر انساني او غیر اخلاقي کړنه ده. یو ټګ او فریبکار انسان خپل دغه عمل څنګه توجیه کولی شي؟ د دې عمل لپاره څه ډول دلایل لري؟ آیا داسې نړۍ ډېره رقابتي شوې ده چې غیر اخلاقي کړنو ته یې لاره پرانیستې؟ خلک یوازینۍ لنډمهاله ګټو ته ګوري، ارزښتونه په پام کې نه نیسي. خلک په هره معامله کې ځان ته خپل ارزښتونه تعریفوي. انډیویژولیزم یا فردګرایي زیاته ده. پیسې د بریالیتوب یوازینی معیار دی. په هره بیه چې وي یوازې بریالیتوب مهم دی. خلک ادعا کوي چې ارزښتونه نسبي دي. ځان ته د توجیه پیدا کولو لپاره ارزښتونه تعریفوي. زما په باور دا دلایل په هیڅ صورت نشي کولی چې د ټګۍ برګۍ او فریبکار اعمالو توجیه کړي. هر مسلکي هڅه کوي چې خپل غیر اخلاقي عمل داسې توجیه کړي. ډاکټر ځکه ناروغانو ته سمه پاملرنه نه کوي چې وخت نه لري. استادان د وخت له کمښت سره مخ دي، خو دا خبره د زده کوونکو خراب نتایج نشي توجیه کولی. د کروندګرو له لوري په کرونده کې د ډېرو پارو استعمال د حاصلاتو د خرابوالي لپاره دلیل نشي کېدی. اوس له تاسو یې پوښتم هغه کوم مسلک دی چې فشارونو ته هم غاړه کېږي او د ارزښتونو په بنسټ انتخاب وشي؟ څوک دا نه خوښوي چې ډېرې پیسې وګټي او زیات وخت له خپلې کورنۍ سره تیر نه کړي؟ موږ په کار او کور دواړو کې ګټې ترلاسي او هیلې لرو. یو ښه مسلکي پلورونکی یا دکاندار په دې پوهیږي چې نه یوازې خپل تولیدات او خدمات وپلوري بلکې غواړي چې کاروبار یې پر رښتینولۍ او صداقت ولاړ وي. د پلور او خدماتو په برخه کې که د فرد او ادارې ترمنځ یو متقابله اړیکه موجوده ده ځکه چې د هر یو چلند او کړنه پر بل اغیز لرلی شي. له بده مرغه په حقیقي نړۍ کې غیر اخلاقي کړنې تمایل لري په یوه اداره کې پر ارزښتونو ولاړې اخلاقي کړنې تر اغیز لاندې راولي. چیرته یو کس غیر اخلاقي کړنې زده کوي ډېر ځایونه
شته چې څو بیلګې په لاندې ډول دي: بد اخلاقه مدیر او د کمپنۍ غیر اخلاقي کلتور، غیر اخلاقي پیغامونه چې د رسنیو او اعلاناتو له لارې خپریږي، سیستم چې اخلاقي اصول یې د خرڅلاو برخه نه ده ګرځولې، هغه سیستم چې یوازې ګټې او نتیجې ته ګوري. مهمه نه ده چې کړنې پر اخلاقي ارزښتونو بنا دي او که په غیر اخلاقي. د یو کس څخه په مرکه کې وپوښتل شو آیا وخت ضایع کول د ناوخته راتګ او په کار کې غیبت دې خوښیږي؟ هغه په ځواب کې ورته وویل نه ښاغلیه، زه خو د کار زر زده کولو وړتیا لرم. نو کله مو چې کړنې له ارزښتونو سره په ټکر کې وي د پریشانۍ لامل کیږي او پریشاني ستاسو ماتې ته لاره هواروي. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. دوستانو که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، چینل سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن کلیک کړئ ترڅو نوې ویډیو تر هر چا مخکې تر تاسې در ورسیږي.